د یوې زمانې خبره ده چې ډېر لرې چرته په ځنګلونو او په غرونو په منځ کې یو سلطنت آباد و چې هلته کې یو ډېر طاقتور خو د حد نه سیوا لالچي بادشاه حکومت کولو. د هغې بادشاه په زړه کې همیشه دا ارمان و چې زما طاقت ته نور هم سیوا شي. یو ځل یې دربار کې خپل وزیر ته په غوسه کې وویل: دا څنګه چل چې ما سره هر څه شته خو بیا هم ماته سکون نشته. زه اوس ومنم چې زما طاقت کم دی او زه غواړم چې زما طاقت نور هم سیوا شي. بادشاه سلامت، تا سره خو هر څه دی، خو کیدای شي دا د انسان فطرت دی چې په یو حال هم خوشحاله نه وي. نه، بالکل نه. ما له داسې طاقت پکار دی چې هغه هېڅ چا سره نه وي چې د هغې مخې ته دنیا ښکته شي. هم په دغه شپه اسمان وګرځېدلو. په محل کې کړکۍ ورکېدې او عجیبه غوندې بوډا جادوګر دربار ته راغی. هغه سر ښکته کړ او ویې ویل: باچه سلامت، که ته چېرې په رښتیا باندې داسې طاقت اخیستل غواړې، نو زه تا ته یو لاره ښیم. بادشاه ډېر خوشحاله شو. زر کوه، زر ماته ووایه، داسې طاقت ماته کوم ځای میلاویږي؟ باچه سلامت، د ځنګل په یو ګوټ کې په ټوله تیاره کې یو حال دی چې دا یو طاقتور دیو د پخوا زمانې راڅرګند دی. که چېرې تا ازاد کړې نو هغه به ستا غلام جوړ شي. وزیر په یاره کې وویل: بادشاه سلامت، دا کار خطرناک دی ځکه چې داسې طاقت همیشه بدله کې سوال. خاموش اوسه. که داسې طاقت حاصلولو کې څه هم قرباني غواړي نو زه ورته تیار یم. دې نه پس بادشاه یو څو سپایانو سره په شپه کې دې ځنګل طرف ته روان شو. هوا تیزه وه او ځنګل کې ونو عجیبه اوازونه کول چې د هغې نه یاره پیدا کېده او داسې لګېده چې یو سوری هغې پسې شاته لګېدلی. بادشاه سلامت، دا ځای ټیک نه ښکاري، مونږ له واپس چل پکار دی. یریږه ما او ما سره د یریدونکي خلکو لپاره ځای نه. شابه مخکې روان شه، شاته مه ګوره. او اخر کې هغې هغه عجیبه غار ته ورسېدل او څنګه چې دننه داخل شو نو د هوا یوه یخه غوندې جونکه راله او هلته کې لګېدلې ډیوې مړې شوې. بادشاه مخکې ورسېده نو ویې لیدل چې یو صندوق پروت دی. دا دی صندوق او دې کې دی طاقت. څنګه چې هوا صندوق کولو کړو نو یو زوردار درز وشو. چا زه ازاد کړم؟ سپایان د یارې نه شاته شو خو بادشاه همت وکړو او ویې ویل: ما ازاد کړی او ته زما غلام یې. غلام؟ ته انسان ما غلام جوړول غواړې؟ او زه د دې سلطنت بادشاه یم او ته زما طاقت یې. ټیک ده، زه به ستا هر خواهش پوره کوم. او دې نه پس بادشاه سره ډېر طاقت راشي. هغه خپلو دشمنانو له شکست ورکوي، خزانې راغونډوي او هر طرف ته شور او غوغا جوړه شوې. خو دې سره سره د هغه حرس او غرور نور هم سیوا کوي. یو ځل یې په پهر خپل وزیر ته وویل: ودې لیدل؟ تا ته ما نه وویلې؟ وګوره که نه ما سره اوس څومره طاقت دی. اوس ټوله دنیا زما د خپو د لاندې ده. ټیک ده بادشاه سلامت، خو په محل کې عجیبه کارونه کوي، هلک روکېږي. دا ټولې په زړه خبرې دي. ما ته په خپل طاقت بروسه ده. میس نشته، هم مه کوئ. کله چې شپه شوه او بادشاه سلامت یوازې خپل کمرې ته لاړو نو ناڅاپي هغه سوری د بادشاه مخې ته راغی. تا چې څه غوښتل هغه تا ته میلاو شو. بادشاه بیا په یاره کې وویل: تا خپله واده پوره کړه. سوری اوس نږدې راغی او اوس د ما وار دی. څه مطلب؟ ته خو زما غلام یې. زه چېرې د چا غلام نشم کېدی. زه صرف د انسانانو د لالچ نه فایده اخلم. نه، داسې نشي کېدی. د هر طاقت قیمتي او تا خپل روح د هغې په بدله کې ورکړی دی. او بیا په لږ ساعت کې په محل کې تیاره شي او د بادشاه د دربار نه عجیبه اوازونه راشي او د دې نه پس بادشاه هیڅوک ونه ویل. خلک وایي چې اوس هم په دغې محل کې یو سوری ګرځي او چې څوک هم هلته لاړ شي نو یو اواز راځي: ته هم زما طاقت غواړې؟